بل یو ناشنا خبره ده ګوره که موږ باندې قرضونه شي که نه موږ مونځ ته هم نه راځو درس ته هم نه کینو یاره قرضونه را باندې ډېر زیات دي قرضونه ختمومه کار له ځمه او صحابي چېرته راځي هغه له پته شته دی چې د ختمولو ځای مسجد دی ولې ختمونکی ذات الله رب العالمین دی موږ ځای نه دی پېژندلی دا پریشانه ځکه یو که نه موږ نه ځای خطا شوی چې دا ختمولو والا څوک دی دغه ذات موږ نه دی پېژندلی موږ انسانانو پسې ګرځو چې یاره پلاني حاجي صاحب له ورشم کیدای شي سره له راکړي د هغه نه تمه کوو ای رب العالمین هغه ستا د قرضونه ختموي که نه دا د خزانو مالک دا رب العالمین دی دا د زړونو مالک چې هغه د انسانانو زړونه اړی راړی د الله دی ته د الله بندګي شروع کړه رب العالمین به داسې څوک ستا کور ته راولي چې ستا قرض به د هغه په وجه باندې ختم کړي الله رب العزت به ستا مال کې دومره برکت واچوي چې ستا قرضونه وغیره به ورباندې ختم شي ته به د ټینشنونو نه په امان باندې شي ټینشنونه به دې ختم شي مونږ ولې ټینشن کیو مونږ ځای نه دی کتلی مونږ وایو چې یاره د حاجي صاحب نه کېږي او بل چا نه نه کېږي که دی راله ختم کړي د خزانو مالک رب العالمین دی الله رب العزت له دعا وکړئ الله په ما باندې خپلې خزانې راکولاوې که رب العالمینه او څه ټیم کې وله وکړه د شپې وله راپاسته د شپې وله سوالداري وکړه چې څوک درنه خبر هم نه شي په هغې ټیم کې الله نه وغواړه